د یوه مستطیل ډوله بڼ محیط 80 فوټه دی. که چیرې د یاد بڼ اوږدوالی یا طول د عرض 2 برابره وي نو د بڼ د هر اړخ اوږدوالی به څومره وي؟ لومړی راځئ چې دا مستطیل ډوله بڼ رسم کړو. په دې ډول سره یو بڼ دی. عرض یې W دی یا به یې په W سره وښیو. دا ځای هم W کېږي. دا چې دلته یې موږ ته ویلي چې د بڼ اوږدوالی د عرض 2 برابره دی نو وبه لیکو چې اوږدوالی مساوي کېږي له 2W سره او دا ځای هم مساوي کېږي له 2W سره. که چیرې وغواړو چې د دې محیط ولیکو نو محیط مساوي کېږي له W جمع 2W جمع W W جمع 2W جمع W او په پای کې هم جمع 2W. ښه ده. نو که چیرې دا ټول سره جمع کړو 1 او 1 2 2 او 2 4 4 او 2 6 نو دا ټول 6W کېږي. ښه نو د بڼ ټول محیط مساوي شو له 6W سره. دا چې په سوال کې موږ ته راکړي چې د بڼ محیط 80 فوټه دی نو وبه لیکو چې دا ټول مساوي کېږي له 80 فوټه سره. د دې لپاره چې وکولی شو د W قیمت لاسته راوړو نو د مساواتو دواړه خواوې به په 6 باندې تقسیم کړو. دا خوا به هم په 6 تقسیم کړو او دا خوا به هم پر 6 باندې تقسیم کړو. دا 6 به له 6 سره خلاص شي. W به مساوي شي له 80 تقسیم پر 6 لس سره. ښه نو که چیرې وغواړو چې د بڼ هر اړخ پیدا کړو نو دا اړخ یې مساوي کېږي له 10 سره. دا اړخ هم مساوي کېږي له 10 فوټه سره. دا ځای مساوي کېږي له 2 ضربې د W په ځای به د هغه خپل قیمت یا 10 ولیکو. نو 2 ضربې 10 مساوي کېږي له 20 فوټه سره او دا ځای به هم مساوي شي له 20 فوټه سره.